امریکا له افغانستان سره د 308 میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړی دی. سلام سوله ټي وي چینل ته په خیر راغلی. امریکا نن له افغانستان سره د 308 میلیونو ډالري مرستې اعلان کړی دی. د ان بي سي د راپور له مخې امریکا په افغانستان کې د بشري وضعیت ښه والي او دغه راز د دغه هیواد د اقتصاد سقوط مخنیوي په موخه نن له افغانستان سره د 308 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړی دی. راپور کاږي چې واشنګټن دغه راز له افغانانو سره د 1 میلیون ډوزه کرونا ضد واکسین مرستې ژمنه هم کړې ده چې ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي و چې یوازې بشري مرستې نشي کولی دغه هیواد له اقتصادي بحرانه وباسي، بلکې امریکا باید په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان څخه کم 10 میلیارډ ډالر مالي پانګه هر څه ژر آزاده او بیرته د دغه هیواد بانکونو ته ولېږدوي. ملګرو دا زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره سولې ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.